امام د امیر المؤمنین لور وه. دا حدیث د چا نه دی؟ د چا نه روایت شوی دی؟ کتاب کې خو زموږ لیکلی دی، روایت د چا نه دی؟ امام صادق علیه السلام نه ده. امام صادق علیه السلام نه ده. بی بی فیضه د اهل بیتو کنیز و پیژندې؟ څوک؟ بی بی فیضه. بی بی فیضه پیټزا که پیزا؟ فیضه بی بی فیضه. ګوره پیزا په نه توهین به نه کوي مولوي صاحب، توهین نه منم. بی بی فیضه بندگان پوهول غواړم. فیضه نه پیژندې؟ فیضه نوم دی، قسم ډوډۍ ده، بیا په دې باندې کسې مولوي صاحب لاین کې ځه، لاین ته ځه. فیضه نوم په پښتو کې شته که نشته؟ فیضه پیژندې که نه پیژندې؟ خدای حاضر ناظر وګڼه، توکې مه جوړوه. دغه کتاب خبره دی وکړه، زه دې په پیټزا میټزا باندې مطلب دې څه شی ده؟ دا امام دې اوس دروغ وایي. مطلب مې دا دی چې پیغمبر کور کې اهل بیت کور کې بی بی فیضه یوه کنیزه وه، د الحبشو قبیلې نه وه، ډېره سرمایه‌داره وه. هغه د پیغمبر لور د مولا علی د کور والاو کنیزه وه، خدمتګزاره وه. او پیغمبر د هغه امام حسن وی چې دا د ما خور دی، د پیغمبر لور وی چې دا د مو اهل بیتو نه دی. مطلب خدا نشو چې د خامخا د علی سکل لور دی، د مو دي ته یو چې د خولې والا لور. یو منټ ما ته جواب پرېږده وکنه، ما ته جواب پرېږده. ته ما پرېښلی وې 10 منټه، ته ما 2 منټه پرېږده وه. ما 2 منټه پرېږده وه، دیک 2 منټه بس. زه به دا کتاب راوړم. دا ویله چې دا د بیبي د حضرت محمد لور ویله چې بیبي فیضه د مو اهل بیتو نه دی. نو واجب خو نه دی چې دا د فاطمې لور وي او د پیغمبر د مولا علی نه پیدا شوي وي. او بل صبر که یو منټ، حبیب بزرگوار میدان کربلا کې د پیغمبر د امام حسین سره شهید شوی دی. ته ما پرېږده وکنه، دلته کیسې مه که، ما پرېږده. دا ام کلثوم څوک وه؟ دا د حضرت علي لور نه وه؟ نه، دا یې ساتلې وه، واړه یې غټه کړې وه، یتیمه وه. دا په کم کتاب کې وایي چې یتیمه دا یې ساتلې وه؟ دا تا پیغمبر دا خپله ویلي دي چې حضرت عمر وفات شو. مسلمانانو ټول غوږ سئ. دغه حسن صاحب راغلل په ډېرې چالاقي سره چې دا د علي رضی الله عنه د خولې لور وه. د دوی د عقایدو له کتاب نه، د عقایدو په کتابونو کې دروغ نه ویلی کېږي، د عقایدو په کتابونو کې دروغ نه وي. خلاص مسلمانانو غوږ سئ. اوس خو ما پرېږده جواب ته، زه پوره جواب خو درکم که نه. چې د عقایدو کتاب استاد د خېټې خبرې موږ نه اورو. نه خېټې خبرې نه، زه تا ته اوس زه تا ته دلیل درکوم چې دا د پیغمبر لور نه دی. صبر، د پیغمبر لور خو نه ده، د الله بنده قبول شي، د علي رضی الله لور. مسلمانانو نه، تا وایي چې دا د پیغمبر لور دی. حضرت کلثوم تا پیغمبر نه ویلي دي، حضرت علي نه دی ویلي. پاک خدا دا اوس مینه ده چې بنت امیر المؤمنین د علي رضی الله لور او خدای دې بیخونه بس. نه، اوس د امیر المؤمنین چې واړه اول د اوله چې د پیغمبر لور حضرت عمر ته کاوین وه، نکاح کې وه. ټاپک نه مه واوړه امیر صاحب، ټاپک نه به نه واوړې. نه دا راته به ګپ به لګوو. سګرټۍ دې وره؟ یو دقیقه صبر بابل جان صبر. الحمدلله ما سګرټۍ هم والې دی، شرابې هم والې دی او ټیک ټاک درته ناست یم، تر سهاره پورې درته ناست یم. موبایل مې چارج ته لګولی دی. یا مسلمانانو ما د علي رضی الله عنه دې سړي ته ورته ویل که مې د رسول الله ورته وویل؟ د رسول الله کله؟ تا د رسول الله ووې. د الله بنده د نبی علیه الصلاة والسلام لورانې نه وي. د عمر رضی الله عنه په زمانه کې چې هغه امیر المؤمنین د نبی علیه السلام لورانې یو هم نه وه، ټولې وفات شوې وي. خدای دې غرق مه کړه. د پیغمبر یوه لور وه حضرت فاطمه. د څلور لورانې وي خو هغه هم مسلمانې. اوس به دې تاله کې ته له قرآنه به درته ثابته کړم چې د نبی علیه السلام تر یوې نه زیاتې لورانې وي. نه دی که نه، د پیغمبر څو کلن و چې پیغمبر واده وکړو؟ یو منټ، پیغمبر څو کلن واده وکړو؟ اوس به بلې خواته نه تښتې، بلې خواته. مسلمانانو نه تښتم، د ما جواب راکړه. پیغمبر د څو کاله اوس یې منې چې ام کلثوم د علي رضی الله لور وه او عمر رضی الله ته په نکاح ورکړې وه، اوس یې منې؟ حسن نه منم. مسلمانانو غوږ سئ. دا کتاب ده عقائد الامامیه
يعني دي دولس إمامة وعقائد بين الأصيل والدخيل. دي كتاب مصنف سوق ده محمد حسين الترحيني دا تشيري شاب سوي دا بين بسيور تخكارك رمغوري عقائد الإمامية بين الأصيل والدخيل محمد حسين الترحيني مركز الدراسات الفكرية بيروت لبنان. ها دا ته ما خبر ده نه پرېږدي او کتابونه دي راړوي خبر وکړه زه اوس د دې کتاب مسلمانانو د دې کتاب صفحې ته وګوري 252 صفحه ما مخکې درته یو د عقایدو په کتاب کې دروغجنه خبره نه چلیږي وکسي. ثالثا زواج ام كلثوم من عمر. بأم كلثوم نكاح لعمر رضي الله عنه. إذا كانت العلاقة الإمام علي عليه السلام بعمر مشحونة بالبغض والعداء كما يريد البعض ويكتشير دي علي رضي الله عنه أو دي عمر رضي الله بمنسك دخماني واي يا بغض وعداوة واي لك تنجس واي بازي خلق دا إرادة لري أو دا خبرك وي نواي إذن لماذا زوج أمير المؤمنين علي عليه السلام ابنته أم كلثوم ويولي علي رضي الله خبل اللور نكاح بيادته وركولا وهي ابنته من فاطمة الزهرة سلام الله عليها لفاطمة رضي عنها لروة. تكبير حسين بيبي زينب شوف كتاب خبر شوف پدې ځای کې مسلمانانو ولې داسې ام کلثوم وهي ابنه ما خبر ته ولې نه پرګې زما مې بندای یار دا کتاب درته ښکارا کړه ملخیټه لګیا دی الزدي دا کتاب د سرت کې دا او ما سره په کتاب دی عقاید کتاب دی مسلمانانو غوښي یو بل ځای درته خای نه ته اوس ما خبر ته ولې نه پرګې زما مې بندای صبر خو کړه دا کتاب خبره درته وکړه فولد انا څونه صبر تا وکم 20 منټ پورا شو ته لګیای او ما نه پرګې نقطه خلخیر زدي کتاب درته خین خدای دې بي خو نه باسه دي عقاید او کتاب دي دا دروغ وای بحث تا سره په دیو چې زما علي پاک دی ته چیرته باس کې لاړلې وس صبر وس بنورم فولد من فاطمه مسلمانانو دي فاطمه رضي الله اولادونه در خیر فولد من فاطمة عليها السلام لفاطمة رضي الله عنها بيداسول الحسن والحسين والمحسن وزينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى تزوجها عمر. الله أكبر الله أكبر. لفاطمة رضي الله عنها ده كدينشي ده كتاب فيك كتاب ده هيدي لا بندا منام فولد ديتادي عقائد كتاب ده فولد من فاطمة عليها السلام الحسن والحسين والمحسن وزينب الكبرى وزينب الصغرى تزوجها عمر. نمنو ده كتاب جالي كتاب ده چینه معنی خارج یا پر اثر اے مسلمانانو زه دلیل درکوم دا دلیل عقائد كتاب جالي لك ما دي تادي عقائد كتاب جالي ده ايه دي الله بند بل چاته ونه وي په شرمونو به شرميږي دا دي عقائد كتاب ده فايخ وکم کنه وای سوي پیته پرګدي کنه پرګدي وای زرکو ها د تا په خلی خبره براشم چې زه ام کلثوم حضرت عمر ته په نکاح هوا منم حضرت عمر د دې رشتہ داری د دې هغه د لور واده کولې د دې خګړه سو وکړه فاطمه سره څه خګړه وکړه حضرت علي سره څه خګړه وکړه الله استغفر فاطمه رضی الله عنها دومره شین دبای فاطمه شین دبای نه مولا د سیمه راګر کړي کنه سید راګیر یم ابو دفسان ولګ میز د ما مګ ما بندوي کنه تاسو د ما مګ بندوي د لک وګونی صدا الله بندا ته په دې نه خبر صفات تاسو چې د لګیا دی او زناست اوس به دا نه والته پښتنه وکړي آلته وای چې ښه غنۍ رسیدلې ده دلته بیا پکې د ډرته پرت پکې وایي
یا الله بنده ته دومره جاهله یې. فاطمه رضی الله عنها په وخت وفات شوې وه، فاطمه رضی الله عنها ژوندۍ نه وه، هغه وفات شوې وه، دی الله بنده ته په دې نه یې خبر. له فاطمه رضی الله عنها سره یې څه وکړل؟ هغه وفات شوې وه، هغه په قبرستان کې وه رضی الله عنها وعليها الصلاة والسلام. وفات وه. د پیغمبر رحلت نه بعد بیبي څومره عمر کړی دی؟ د تاسو په کتابونو کې که د مو په کتابونو کې؟ تا په کتاب کې واخه د ما کتاب خاص ته نه مانی پاک میستی څومره پاک میستی چې مهینه او د وفات سبب پته پکې لیکل دي تاسو چې د چی شي وجه نه وفات شوله؟ لا امام وزګور بیا چیرې وتښتېدلی؟ نه تختم بالکل په لین باندې یم داسې لکه ډرون تیاره در پسې یم، خاصې هر ځای ته ځې په دا سر دې ولمه مولوي داسې ډرون تیاره په سر دې ګرځي. اوس له امام صادق علیه السلام نه در وښیمه که د اهل سنت له کتابونو چې څنګه وفات شوله در وښیم؟ د اهل سنت کتابونو نه واخه د ما کتابونه خاص بل شي دي. اهل سنت کتابونو کې نبی علیه الصلاة والسلام چې کله وفات کېدل په دې بخاري کې روایت ده. عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها روایت کوي نبی علیه الصلاة والسلام چې کله وفات کېدل فاطمه رضی الله عنها ته په غوږ کې ویل چې ای فاطمه زه نور له دنیا نه ځم، لیکن په دغه وخت کې فاطمه رضی الله عنها وژړل، خفه شوله. بیا یې وروسته ورته وویل ای فاطمه وژړل کنه نو دغسې دغه ټرت و پرت مه لرسې دا خبره دې سم سر در صرف دا ژړل اوس وګورئ نبي ویژړل خفه شوله په نبي علیه السلام نبي علیه الصلاة والسلام وروسته ورته وویل وایي اولنی کس به له اهل بیتو ته یې په ما پسې به راځې بیا یې وخندل. نو کله چې نبی علیه الصلاة والسلام وفات شول فاطمه الزهرا رضی الله عنها ډیره غمجنه وه، خفه وه په خپل پلارجان پسې، نو مریضه سوه پسې له هغه مرضه فاطمه الزهرا صلوات الله وسلامه علیها پسې وفات شوله او نبی علیه السلام چې کومه خبره کړې وه وایي په ما پسې به اول فاطمه راځي او هماغسې اول فاطمه له اهل بیتو پسې لاړله وفات شو. دا چې اوس موږ ژړا کوو د اهل بیتو پسې پیغمبر لورم خپل ژړېدلی دی دا بدعت دی. تی خدای بنده یو خواته قرآن وهلی استره کله ما ته پیدا مکه و دوربین ور برابر کړ مکه صبر دا ډرون ورزي پسې نه صبر وکړې د زړه سره دا هاري صاحب د نور موبایل غاري سمرات نه نوځي پسې درنه نوځم چې غاري ولکه د بریک داون نن دی ولکه بریک داون صبر تعالی رضی الله عنه منی کدی اهل سنت کتابونه منی زه تاسو چې ناسم د تا والا به منم د ما والا تاسو نه منئ. ماشاءالله مبارک د مو کتابونه دلته هغه صاحب را سره ومنل. الله دا خو نوی اپډیټ راغلی ده. اوس که مې د تعالی کتاب نه امام حسین علیه السلام درته وښودل چې امام حسین علیه السلام درته وایي دا ناروا کارونه سینې و زنجیر و ماتم و ټرت و پرت و لغت دغه پیرې به نه کوئ. امام حسین علیه السلام منې بیا منی چیرې لاړل الله بندګانو د ام کلثوم خبره پاتې شوله ام کلثوم ته بیرته راواپس بو هاري صاحب دا ډرون نشان بالکل په دغه ولګېدی په دا سر یې ولګېدی د مځکې سر یې خاورې شو بو چې هره پورې د سره کېنم نه تختم رانیولی مې یې الله قسم که هیڅ چا کوز کړی ما ته دلته معلومیږي چې څوک یې کوزوي څوک یې راخېږي ما ته معلومیږي. زه خو څوک نه کوزوم ځکه هغه کار راته سخت ده په عذابوي مې په الله قسم په خپله ګوره وتښتېدلې څومره ځایه در پسې لاړلمه دا د ډرون خبره سې مې ورته وکړه وبېرېدل چې والله قسم په خدای په دا سر دې ولې خانه درته برابروي. قاري صاحب محترم چې رسول الله صلی دغه حسین السلام منې که نه منې خو دا خو غټ ډز و که نه دا خو سم د
شکنې خیبر ورپسې دا بابل جان قاری سے محترم دا دومره دجل کوي کنه چې تا ورته ویلي چې دو ویلي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ناپوه نو تا وتی بیا چې ناپوه نو بیا سره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بیعت ولې کړی دی لوري ولې ور کړی دا نو دو ویلي چې یو خای کم ځای ور کړی دی بیا وی چې تا رسول الله یاد کړو په خپل خبرو نه دی خبرو دا مسلمانانو خپل دلیل ولې نه راوړي دا کلیف مسلمانانو کړی نه بیا هغه مسقاری سي محترم داسې به درته سبا په فارو کې وګرځوم تاسو ډیر خوشالي هم ده السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د دیو خپل دلیل ولې نه راوړي پوښ په لګا دا هو د ځا وا خبرې کوي کنه هغه په حواله کې دی ته چور موسم مال سولې الله دې دوی پوهه کړي الله دې دوی پوهه کړي ګورې په دا دومره کتابونو کې په خدای مې دې قسم وي دومره کتابونه چې چاته وښیي او خپل کتابونه یې ودرې قاري صاحب بل هغه درته راپورته کړم خپل کتابونه یې لا اله الا الله